درې جملې زده کوو د الماني ژبې. کله چې موږ وایو هغه منافق دی. منافق دې ته وایي چې په زړه او په خوله باندې یو نه وي، بدل وي. هغه منافق دی. په الماني ژبه داسې وایو er ist Heuchler. er ist Heuchler. بله جمله دا وایي هغه دروغ وایي. هغه دروغ وایي. په الماني ژبه داسې وایو er lügt. er lügt. هغه دروغ وایي. که موږ ورته وایو زه رښتیا وایم. زه رښتیا وایم. په الماني ژبه دا جمله داسې وایو Ich sage die Wahrheit. Ich sage die Wahrheit. زه رښتیا وایم. دوستانو کولی شئ زما یوټیوب ته هم ورشئ. د یوټیوب نوم ده ناصح احمدی او تاسو خپلې پوښتنې په کمنټ کې کولی شئ. Wahrheit وایي رښتیا ته، lügt وایي دروغ ته. زده کړئ مهمې جملې دي. دوستانو درې مهمې جملې زده کوو. کله چې موږ چاته وایو چا درته وویل، تاسو ته چا وویل، داسې وایو په الماني ژبه Wer hat Ihnen gesagt. Wer hat Ihnen gesagt. بله یوه مهمه جمله ده نن سبا کې دا جمله ډېرې استفاده کېږي. وایي هغه د استوګنې اجازه ترلاسه کړې ده یا هغه د استوګنې اجازه ترلاسه کړه. په الماني ژبه داسې وایو Er hat eine Aufenthaltserlaubnis erhalten. وای هغه د استوګنې اجازه ترلاسه کړې ده. دوستانو تاسو هم چې کله اجازه راشي، یعنې قبولي راشي، بیا په هغې به لیکلي Aufenthaltserlaubnis. که موږ وایو که نه چا درته وویل، د مثال په توګه زه یو نوم اخلم، حاجي پتاسو راته وویل، حاجي پتاسو راته وویل. دا جمله په الماني ژبه څنګه وایي تاسو په کمنټ کې ولیکئ. سلامونه دوستانو، راځئ چې په الماني ژبه باندې درې جملې زده کړو. کله چې موږ چاته وایو ولې دې غلا وکړه، ولې دې غلا وکړه، په الماني ژبه داسې وایو Warum hast du gestohlen. Warum hast du gestohlen. ولې دې غلا وکړه. بعض خلک مجبوره وي، بس د مجبورین بیا هر څه کېږي چې سړی مجبوره سي، بیا هر څه کېږي. وایي ځکه زه مجبور وم، ځکه مې وکړه، زه مجبور وم. په الماني ژبه داسې Weil ich gezwungen wurde. Weil ich gezwungen wurde. وای ځکه زه مجبور وم. Weil وای ځکه، gezwungen وای مجبور ته. که موږ چاته وایو څه مجبوري دې وه، څه مجبوري دې وه، ستا په مطلب مجبوري څه شی وه. په الماني ژبه دا جمله څنګه وایي څه مجبوري دې وه. لږ سخته ونه ده خو ګورو څوک یې لیکي. دوستانو راځئ درې جملې دلته زده کوو په الماني ژبه باندې. وایي ته چېرته یې. Wo bist du. Wo bist du. تاسو ته زه دوه مثالونه پکې جوړوم. که چېرته تاسو مثال په توګه زه وایم په ایویل یعنې اورګاډي کې یم، او بله وایو زه په لاره یم. که وایو زه په اورګاډي کې یم، تاسې وایو Ich bin im Zug. Ich bin im Zug. زه په اورګاډي کې یم. که وایو زه په لاره یم، بیا بل رقم وایي Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. وایي زه په لاره یم. تاسو وګورئ دوستانو دلته auf راغی، زه په لاره یم، او پاس په اورګاډي کې یم، مطلب im Zug، مطلب په داخل کې یاستئ. زده کړئ مهمې جملې دي. راځئ چې مهم لغتونه زده کړو په الماني ژبه باندې. وایو کله کله په الماني ژبه کې وایو manchmal. په کمښت سره، ډېر کم، په سلو کې 15 یا 10%. selten. selten. اکثره مطلب 50% تاسو ویلی شئ. oft. oft. هېڅکله نه، 0%. هېڅکله هم نه، nie. همیش 100%. immer. همیش. اوس او بیا. اوس او بیا په الماني ژبه کې دا داسې وایو ab und zu. ab und zu. دوستانو مهم اصطلاحات، جملې او لغتونه زما سره زده کولی شئ. که څوک په یوروپ کې وي، خاص کر په جرمني کې وي، زده کړئ چې په درد مو وخورئ.
دوه مهمې جملې زده کوو په الماني ژبه باندې او یوه جمله مې تاسو ته پرېښې ده، هغه تاسو په کمنټ کې ولیکئ. کله چې موږ چاته وایو آیا ته د سپیو څخه ویره لرې یا ډارېږې، په الماني ژبه داسې وایو Hast du Angst vor Hunden? Hast du Angst vor Hunden? آیا د سپیو څخه ویره لرې؟ د مثال په توګه زه وایم نه، زه له سپیو څخه یا زه له سپیو نه ډارېږم یا ویره نه لرم، په الماني ژبه داسې وایو Nein, ich habe keine Angst vor Hunden. Nein, ich habe keine Angst vor Hunden. خو دا جمله اوس تاسو په کمنټ کې ولیکئ. خو زه له منافقینو څخه ویره لرم، له منافقو خلکو څخه ډارېږم یا ویره لرم، په الماني ژبه باندې دا جمله څنګه وایو تاسو یې په کمنټ کې ولیکئ. منافقونو ته په الماني ژبه څه وایي ولیکئ. ګورو چې څوک یې صحیح لیکي. په آخر کې به درته زه هم صحیح جواب لیکم، خو اول ګورم تاسو چې څوک صحیح لیکي. درې مهم لغتونه زده کوو په الماني ژبه باندې. وایي کونج، تاسو وایئ که نه، مطلب بالغ په کونج کې ده یا بیټ په کونج کې ده. د کونج ته په الماني ژبه کې وایي دی اکه. او بل لغت ده ماته تر ماینز، په ماینز کې یو شی وي، مطلب وایو سویشن مطلب تر ماینز. بل ماته ده لاندې مطلب د کټ لاندې، چوکۍ لاندې، په الماني ژبه کې وایو unten لاندې. تاسو ته زه دلته سویشن په جمله کې استعمالوم، بیا تاسو په جمله کې هم دغه دوه لغتونه استفاده کړئ، دی اک او unten، یو جمله پکې جوړه کړئ. سویشن درته زه استفاده کوم، وایي توپ یعنی بال د څوکیو په منځ کې ده، چوکیګانو په منځ کې ده، په الماني ژبه داسې وایي der Ball liegt zwischen den Stühlen. Der Ball liegt zwischen den Stühlen. پاتې دوه تاسو جوړه کړئ. سلامونه دوستانو، خدای دې وکړي چې د روژه په خیر تېره شوې وي. درې جملې زده کوو، مهمې جملې زده کوو په الماني ژبه باندې. کله چې موږ پښتو کې وایو پر ما اعتبار وکړئ، یقین وکړئ، باور وکړئ، په دوه طریقو دغه جمله زده کوو. یوه طریقه دا ده glauben Sie mehr. اول یوه طریقه دا ده. ما سره بله طریقه په تاسو په دې طریقه هم ویلی شوی، په ما باور وکړه، په الماني ژبه داسې وایي vertrau mir. په ما باور، یقین، اعتبار وکړه. دوه طریقې دي، په دواړو طریقو تاسو کولی شئ زده کړئ. دوستانو که موږ چاته وایو زه نه غواړم، دا جمله په الماني ژبه څنګه وایي تاسو یې په کمنټ کې ولیکئ. ګورو چې څوک یې صحیح لیکي او اخر کې به زه هم درته صحیح جواب لیکم. درې مهمې جملې زده کوو په الماني ژبه باندې. کله چې موږ وایو پښتو کې وایي تاسو دلته څه کوئ، یو چا څخه پوښتنه کوئ، په الماني ژبه دا جمله داسې وایي was machen Sie hier. تاسو دلته څه کوئ. فارمل طریقې سره، که انفارمل طریقې سره وایو بیا was machst du hier داسې وایو. د مثال په توګه موږ ورته وایو زه دلته د کار په لټه کې یم، یعنې کار لټوم، په الماني ژبه داسې وایي ich suche hier Arbeit. زه دلته کار لټوم. دوستانو که موږ چاته وایي ته ولې زما نه پوښتنه کوې یا ولې زما څخه پوښتنه کوې، دا جمله په الماني ژبه څنګه وایو تاسو کولی شئ په کمنټ کې ولیکئ. دوستانو لایک، فالو او کمنټ مهم نشي.